سلامونه نیکی هیلې تاسو ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې هسئ خو لیدونکي روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ خوښ یم چې زه رضا شاه یوسفزی یو دفعه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم. په افغانستان کې په ښکته پښتونخوا کې د بعضې ملایانو د خوا څخه ادعا کېږي چې ګواکې خارج ته چې کوم افغانان راغلل یا کوم مسلمانان راغلل هغې د خپل مذهب څخه تېرېږي، اسناد ورته د بعضې فحشاو په بدل کې ورکوي، کار چې کوي هغه د شرابخانې دي او د خوب غوښې خرڅوي او دغسې نور منکرات چې د هغې د خوا نه ادعا کېږي. زه غواړم چې د همدغې سوالونو د حل په موخه باندې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغانانو یو مسجد ته لاړ شم چې آیا ګواکې رښتیا ټول افغانان چې خارج ته ځي د خپل مذهب څخه تېرېږي، پیسې حرامې دي او اسناد ورته د یو څه فحشاو په بدل کې ورکول کېږي. زه به په دې خپرونه کې یو تعداد افغانانو سره خبرې وکړم، د مسجد څخه به دننه تاسو تصویرونه وښیم چې آیا خلک راغلي دي نه دي راغلي، او د دې ضد یو مسؤل سره به خبرې وکړم چې افغانان راځي د مسجد ته د خپل عبادت چارې مخ ته وړي او که نه د هماغه ملایانو د خبرو پر بنیاد باندې اسناد د فحشاو په بدل کې اخیستي دي، پیسې حرامې دي، د خوب کاروبار کوي، د شرابو کاروبار کوي او دغسې نور مسایل. نو په دې خپرونه کې زما ملتیا وکړئ او دا خپرونه تر اخره پورې وګورئ. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. زه په هامبورګ کې د افغانانو فرهنګي مرکز او جومات سره په خوا کې دلته زموږ اساس یو هېوادوال راغلی دی د لمونځ ادا کولو دپاره. نو زه به د دې نه پوښتنه وکړم چې آیا رښتیا دلته خلک چې قبولي اخلي باید جلۍ کوټې ته راشي یا شرابو کې کار باید وکړي یا باید د خوږ غوښه خرڅه کړي او هغه پیسې حرامې دي؟ سلامونه. پښتو پوهېږئ که زه فارسي خبرې وکړم؟ فارسی بهتر. خب در افغانستان یگان یا در خیبر پختونخوا یگان ملا میخیزه میگه که پولی که شما روان میکنین این نمیجه حرام است، چرا که شما در شراب میفروشین، گوشت خوب میفروشین یا قبولی که میگیرین و مواسمات که میگیرین یک دختر میایه با اتاق شما و باید ایمان شما رو معلوم میکنه بعد از با شما قبولی میده. واقعا داره این گپا؟ نه عزیز اولا سلام با خودتون و با برنامه عزیزتون و ما هم چیزی رو ندیدیم. الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینجا ما مسجد داریم که ما هر هفته خودم طفلک‌هایم خانم میایم اینجا نماز میخوانیم. اتفاقا ما خودمون از اولیه تقدس خود کار میکنیم مثل هم شراب خونه میفروشیم دیگه. اینجا ما نه فضا خودم ما اصلا در چیزا رو ندیدیم نداریم. هست هر کس در راه خودش هست، نیست که بلد میگه. چقدر وقت میشه شما خودت در جرمنی زندگی میکنید؟ تقریبا 7 سال میشه. 7 سال میشه که در جرمنی زندگی میکنید. اینجا کار میکنین، اینجا میاین به مسجد شریف و اونمو عبادات خود پیش میبرید. کدام مشکل خود نامده از سابق یا در افغانستان زیاد بود اینجا کم شده یا اینجا یکی از بین افریقی کدام مشکل خود نداره دیگه اینجا؟ نه فاز خدا ما تو کدام چیزی ندیدیم. در اینجا هستن هموطنهای خودمون هستن، مثلا هم دخترک ما میان اینجا که بچه نماز هم یادشان میده، هم درس فارسی برشان یاد میده و هر هفته روزای شنبه میان اینجا و تلاوت قرآن که دخترک ما خدا سورای نماز یاد داره. تمیز سندش بچه‌ک نماز میخوانه که یک جا مفاز خدا تو کدام چیزی تا حالا ندیدیم. ډېر زیاته مننه، تشکر بسیار زیات. روز خوش، ښه عبادتونه ولرئ. تاسو ولیدلو درنو لیدونکو چې زموږ یو هېوادوال دلته راغلی دی د لمونځ ادا کولو په خاطر باندې. دی وایي چې نه زه شراب خرڅوم، زه دلته راځم خپل لمونځ کوم، خپل عبادتي چارې مخ ته وړم او نه پکې کوم مشکل هم راغلی. د شراب هم نه خرڅوي او خپل د غریبۍ خپل د لاس په مزدورۍ باندې کومې پیسې چې ګټي هماغه افغانستان ته لېږي، پیسې هم حلالې دي نامخبر.
ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی عبادات همه ما و شما را قبول درگاه خود فرماید و توفیق بیشتر به همه ما نصیب بکنه. مثل رمضان که بخیر تمام میشه، همین عمل رمضان تا سال دیگر هم داشته باشیم، در جماعت های مرضیه شویم و هر کدام ما آرزو داریم از الله تبارک و تعالی که خداوند تقوا نصیب ما بگرداند و شر نفس شیطان همین ما را بگذارد. به عرض شما عزیزان، دوستان، بزرگان، خواهران میرسانم روز شنبه آینده ختم قرآن عظیم شان داریم. انشاءالله تمام ختم ماست. چند نفر علما رو ما هم دعوت کردیم. میتونی که در ختم از ساعت 6 بجه ما در پروگرام مسجد رو انداختیم. بازم به سمت شما میرسانم که شما از 6 بجه افطاریامو میجمعید، از علما بشنوید، خدا عملش نصیب ما بکنه که بشنوید. از این گوش بشنویم، از این گوش خارج شد او درست نیست. بشنویم عمل بکنیم که از این بدبختی ها، از این مصیبت ها، از این بلاها، از این امراض که امروز دچار همه مسلمی شده، خدا ما رو نجات بده. همین آرزوی همین است. یک آرامی میخواهیم از خداوند که به همه جهان اسلام و خصوصا به ملت ویم تاسو ټولو ته ښه راغلاست. وایم دلته زما په خوا کې په هامبورګ کې د افغانانو د مسجد مسؤل زما په خوا کې ناست دي. د نه پوښتنې وکړو څومره افغانان دلته راځي د لمونځ ادا کولو دپاره؟ آیا افغانان دلته د مذهب سره علاقه لري نه لري؟ او که د بعضې ملایانو چې افغانستان کې اوسېږي د هغې د خبرو پر بنیاد باندې دلته ټول راغلي خلک د مذهب څخه اوښتي دي، شراب خرڅوي او د خوږ غوښه خرڅوي او د دې پیسې حرامې دي. نو تاسو ښاغلي ته ښه راغلاست. وایم پښتو پوهېږئ که فارسي خبرې وکړم؟ تو پوهیږم خو به بیا به چه فارسی خبری وکی بغل فارسی داری به خبری وکم. اسم شما چی است؟ نام ما حاجی محمد بصیر است. چه وقت میشه که اینجا مسئول هستید شما در مسجد؟ ما تقریبا 12 سال میشه مسئول مسجد است. خب بسیار خوب. ما بیشتر در آن خودم گفتم که در افغانستان یگان تا ملا میخیزه میگه کسایی که در اروپا رفتن مذهب خود اعلان دادن، پولایی که روان میکنه حرام است و اسنادی که میگیره و اسناد به یک شکل برزیا میده که در بدل مذهب خود باید از مذهب خود بگذره و بعد از او اسناد میگیره. شما معلومات بدین چقدر افغان میایین اینجا؟ افغانا که مذهب خود علاقه دارن ندارن؟ واقعا این حرفا راست است که در افغانستان مرا میگه یا که دروغ است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر خوش آمدید. سلام و احترامات خدا خدمت شما بینندگان کانال شما تقدیم میکنم. نی اصلا این حقیقت نداره. افغانان الحمدلله تعداد بسیار زیاد همه به دین علاقه دارن. شما ما میاریم سعی کنیم تقریبا 80% ماشاءالله جوانان هستند و به مسجد ما شما میاین. مسجد ما شما یعنی مسجد جامع حضرت ابراهیم خلیل الله از سال 2000 تأسیس شده، یعنی 23 سال میشه و در 23 سال الحمدلله این مردم زیاد شده، کم نشده. و اولی که ما شما تأسیس کردیم مسجد ما 2 صف نماز گزار داشتیم. حالا شما ببینید الحمدلله بالا فول است، پایین فول است، پارک مسجد ما شما فول است و مسلمان ها به خصوص افغان ها علاقه به خصوص به دین خود دارن و تمام مسائل دینی خود الحمدلله به وجه احسنش اجرا میکنن که هیچ مشکلی در این قسمت نیست. و در قسمت اسناد و چیزا ممکن یک تعدادی باشه، کسایی باشه، اما در به صورت عمومی گپ راست نیست. یعنی از مذهب خود نمیگذره که اینجا اسناد میگیره؟ ممکن یک تا دو تایی بوده باشه و او در هر جای است. شاید در داخل افغانستان هم باشه، اما 99% مردم، شاید 99.9% مردم الحمدلله سر مذهب خود. و علوم پولم که روان میکنه دیگه اینجا نه در فابریکه شراب کار میکنه. شاید اقتدارش کار کنه از دست مجبوره، نه هم ایشان پولش حرام نیست دیگه، پولش حلال است. اصلا تا جایی که من معلومات دارم هیچ افغان در فابریکه شراب کار نمیکنه. اکثر از اینا الحمدلله افغانای خود ما شما در شهر هامبورگ اگر بلد باشین زیادترش دکانا دارن، مغازه دارن، اکثر افغان ها اونجا کار میکنن و همش پول حلال است که کار میکنن.
درنو لیدونکو واورېدل نو ټول هغه خبرې چې په سوشل میډیا کې کېږي هغه غلطې دي. دلته ټول خلک خپل غریبۍ ته ځي، خپل مزدوري کوي او دلته ډېری چې د خپل کاروبار لري افغانان، هغه چې 40 کاله کېږي یا 30 کاله کېږي یا ډېر وخت کېږي خپل کاروبارونه یې ماشاءالله جوړ کړي دي. او جومات به تاسو وګورئ چې څومره خلک دي پکې وم لیدل چې څومره ډېر خلک ورته راځي. نو دا هغه خبرې چې په افغانستان او په پاکستان کې د ملایانو د خوا نه کېږي د دې د اوسېدونکو یا وګړو په اړه باندې ټولې غلطې دي، دروغ وایي او هسې ریاکاري کوي. ما الحمدلله در حدود 300 یا 400 تا طفل داریم که ما روزهای شنبه یعنی ما هفته 3 روز درس میتیم در اینجا. برای خواهرای خود داریم که هفته 3-4 روز میان اینجا، در حدود 100-150 تا خواهرای ما شما میان اینجا درس میخوانن و مسائل دینی رو یاد میگیرن. اطفال ما شما الحمدلله این مسائل کاملا غلط است تا جایی که حتی من گفتم میتونم که شاید از بسیار کشورهای اسلامی که اینجا مسلمان ها زیادتر به دین علاقه داشته باشن. تشکر بسیار تشکر. یعنی همین جوانای ما شما بچه 18 19 تمام شرایط فساد آماده است، از سرش تیر نشن، یعنی سر خود یعنی یا میتونن هر کار بردارن، همگی تشویقش هم میکنن، کسی گفتم نمیتونن، پدر و مادرش هم گفتن نمیتونن چونی کار میکنن، اما اون نمیکنه این کار. یه سنگه خواستم سنگه میکنم در باره الله کی وقت رو کنم میتونه کی آوز ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه چې تر دې دمه زما ملتیا وکړله. تاسو په دې خپرونه کې ولیدل چې په افغانستان کې او په پښتونخوا کې د ملایانو د خوا څخه کومه ادعا کېږي چې خوا کې خارج ته چې څوک راشي هغه د مذهب څخه تېرېږي، د هغې ته د بعضې پاشاو په بدل کې اسناد ورکول کېږي او د هغې د پیسې حرامې دي. نو تاسو ولیدل نامخدا چې دلته د مذهبي چارې ښه نورمالې روانې دي، هر سړی خپل خوارۍ او زحمت باندې مصروفه دی. دا ټولې اوازې دروغ دي او تاسو هر څه په خپله په ویډیو کې ولیدل.
ډېرې زیاته مننه کوم چې زما ملتیا مو کړله تر بلې دې خپرونې چې بیا زه ستاسې درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی بخونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد و بریالي اوسئ د خدای په امان